قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې ګوري چې دغه کورنۍ ترسنګ راغلي ناست یو. غواړو چې دغه کورنۍ د کوم ستونزو سره مخامخ دي، تاسو ته دغه کورنۍ په خپله ژبه تاسو ته ووایي چې ژوند په دې باندې څنګه تیریږي او د کومو ستونزو سره مخامخ دي. مورجانې د هر څه نه مخکې سلامونه او نیکې هیلې. مورجانې که تاسې په خپله موږ ته ووایي چې تاسې د کوم ژوند پړاوونو سره مخامخ یاستئ او دغه ژوند په تاسې څنګه تیریږي، که تاسې په خپله هغه ورونو ته، هغه خویندو ته، هغه هیوادوالو ته چې همدا اوس د کمرې د لارې تا ګوري او ته په خپله ووایي. سروجان تاسو نه ډېره زیاته مننه چې تاسو راغلئ، زموږ پوښتنه وکړه او بس موږ سره زه ډېر د مشکلاتو سره مخ یم او ډېره سخته تکلیفونو سره مخ یم. زه د هغه ورونو او د هغه خویندو نه دا خواهش کوم چې موږ سره همکاري وکړي او موږ پوښتنه وکړي. بس زه ډېره د مشکلاتو ډېره د اندېښنو سره مخ یم، ډېر سخته ژوند سره مخ یم، ډېر تنګو سختو سره مخ یم. نو ژوند کې هر رقم دغه په شان راځي. ورجانه ډېره ستړې ستومانه یم د خپلې زندګۍ نه، د خپل ژوند نه. ورجانه ډېره ستړې ستومانه یم، ډېر نور داسې شوی یم چې خپل مرګ ته نور اختیار شوی یم چې زه سم یا زهر وخورم یا چې د ګولۍ وخورم او ایسته ځان کوتاه کړم او ځان مړ کړم. زه ډېره خفګانه، نور مې زړه تک سوی، نور اعصاب او تکلیف مې پیدا کړی ورجانه. ټول مسلمانانو دا خواهش کوم چې هر څوک چې د مسلمان که زموږ خویندې که زموږ ورونه او د خدای د لارې نه خبرې، نو بس زما دا خبرې اوري. زما واړه واړه بچي دي، بس دغه 5-6 نفره کور یې، بس نورې څوک نه لرم بغیر د خدای نه. دغه په ښځه تنۍ ګټم، دغه پردي کور کې کار کوم، بس 15,000 روپۍ راکړه، 2,000 روپۍ دغه د کور کار، دغه 3,000 4,000 زموږ د کور دغه هم پردي کور کارونه مې کول. ورجان دغسې راولې د ځینو کې مې جامې مې هوارولې، ځینو ته وختم چې رانې پښه مې ماته شوه، عملیات مې کړه. اوس مې خپله دغه دواګانې مې ډېرې خوړلې دي، دغه د ملا تکلیف لرم، دغه دواړه لورګانې مې ځان سره بیمه. بس زه ورته ناست یم، کار ورته ښیم چې دغه جارو داسې وکړئ، دغه کاسې داسې ومینځئ. هغې کې ورو چې د کور کار کوو، بس دغسې پټکې مټکې راباندې وکړي. نو ډېر د اندېښنو سره مخ یم، ورجانه ډېره تکلیفونو سره مخ یم. که تاسې د بل چا په کور کې کار کوئ؟ په دې کور کې کار کوم، دغه 5,000 روپۍ کالدارې راکوي. بس په دغه مې زه خپل بچي ساتم او خپل ماشومه ته پرې پخه پیدا کوم. که تاسې چې کله هلته لاړ شئ نو په خپله تاسې کار نه شئ کولی، دغه واړه واړه دغه ستا لونه چې دي په دې باندې تاسې کار کوئ؟ یوه دغه ده، یوه دغه ده، ته چې دغه جارو داسې وکړه، دغه کاسې داسې ومینځه، دغه جامې دغسې وتوکه، دغسې په تنابه وارې کوو، دغه کار ورته ورښیم. زه خپله نه شم کولی، ملا تکلیف لرم، خوا مې عملیات کړې ده او بس دغه یې مې ورښیم، دغه کار ورته پردي کارونه کوو، سبا یې ځو ماښام راشو. په دغه واړه ماشومان دي چې دا کوم یو ستا لونه دي ستا تر څنګ ناست دي، په دې دواړو باندې تاسې مکتب نه وایي؟ روجانه مجبور یم مکتب یې څنګه ووایم، نفقه خیر ته پیدا کړو. مکتبونه وایي نه ښار مانجینې، د مکتبونو ارمانجینې، د ښار څه ارمانجینې، خو دغه چې مجبوریت ته لاسه بس پردي کارونه کوو. خپله مو ته راولېدم، دغسې مریض وشوم، بس په دغه مې لګیا یم، پردي کارونه کوو. د کورنۍ سرپرست باره کې مې تاسې که ووایي، خپل خاوند باره کې تاسې موږ ته لږ معلومات راکړئ چې خاوند مو څه شو، څنګه، چېرته دی، چېرته نه دی؟ خاوند مې وروره دېړې مېړې کوله، بس دغسې بس مړی او جمدی ورک دی، معلوم دغه 13 کاله وشو چې بیخي مړی جمدی ورک دی، معلومات یې نشته دی. بس ډېره وګرځېدم، یو خوا بل خوا پوښتنې وکړې، څوک وایي سیند وړی دی، څوک وایي څه وایي، څوک څه وایي، څوک څه وایي. مړی جمدی ورک دی، 13 کاله کېږي، هېڅ معلومات یې نور نشته. اوس تاسې د خاوند نه وروسته د دغې کورنۍ سرپرست تاسې یاست؟ زه خپله یم ورجانه. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، مخکې تاسې د دغې مورجانې خبرې واورېدې، زه به پردی کور کې کار کوم او کله چې هغه کور ته زه لاړ شم زه خپله کار نشم کولی، خو دغه واړه واړه 2 ګلالي ماشومان مې د ځان سره وړم او هلته په دوی باندې کار کوم. تاسې به دغه واړه ګلالي ماشومان لیدلی وي چې آیا دغه عمر د دې د کار کولو دی؟ زما په نظر په کار دی دغه کورنۍ ته داسې یو زمینه مساعد شي تر څو دغه کورنۍ دغه واړه دغه 2 لورګانې چې کوم یو دي دې ته د تعلیم زمینه مساعد شي تر څو پورې دا زده کړې وکړي. د دغه هیواد لپاره یو ډاکټره ترې جوړه شي تر څو پورې په راتلونکي وخت کې
دغه هیواد ته خدمت وکړی شي. مورجانې داسې وخت کله هم به راغلی وي چې ستاسې په کور کې به داسې ډوډۍ به نو یا داسې نور ترکاري به نو دغه ماشومان دي چې تا نه څه وغواړي د کورنۍ سرپرست تاسې یاستې هغه وخت په تاسې باندې څنګه کېږي؟ ورور جانه پلار یې دیړي کوله غریبي وه ډېره زموږ سخته بیړۍ نه پاس لاړم مړی جاندی ورو شو په ما داسې لږه راغلې داسې سخته په ما راغلې چې زه اوس خبرو کوم خپله مې زړه خرابېږي. دغه لور مې وړه وه چې دغه سیله خپوړې کولې په کور کې مېز د وړو درک نه و د چي درک نه و د هېڅ شي درک نه و دغسې کوڅې ته وتلې وه کوڅه کې وچه ډوډۍ مړۍ موندلې وه هغه یې راغسې دغسې پاکړې هغه یې خوړلې یم هغسې خسوږی لاس کې نور هم دغسې پې اوده شوې د خولې نه یې وروره د ولږې د لاس هوارې اوبه تللې دي بس بچی مې ټول چا خبر 2 ورځې په نارې 3 ورځې په نارې 4 ورځې په نارې بس نو خدای ساتلي دغه وخته پورې زموږ ساه الله ټینګه کړې که نه نو ډېره سختۍ سره او ډېر دغه سره زه مخ شوې یم مشکلاتو سره او بس داسې مسلمانان نشته چې دغه افغانستان کې په عرض کې چې ما سره یو چا داسې کومک کړی یو د موسسو د خوا نه یا د کم غټو غټو خلکو ته ورغلي مې جړا پریان ورته کړی چې زما بچیانو ته یتیمانو کارټونه جوړ کړئ ما سره کومک وکړئ خلکو په ما خیال راوړی نه دی داسې راوتلي مو بس نوره مجبوره شوم دغه پردي کارونو ته بس پرمخ شوم ګیم دغه پردي جاروګانې کوم خپل بچي ساتم دغه وخته پورې مې ساتلي دي د مکتبونو ارمانجن دي د ښه خوراک ارمانجن دي د ښه لباس ارمانجن دي د خپل کور ارمانجن دي وروره بس چې سبا یې راجګ شي دغه لور مور یې خلک سبا یې خوبونه کوي به راپاڅېږي موږ چې راجګ شو ستړي ستومانه پردي کور ته روان پردي کارونه کوو ډېر ټول ژوند مې په ارمان ارمان دی داسې مسلمان نشته وروره چې ما له لاس راکړي او ما د دغه تنګو سختو نه راجګه کړي بس زما مشکلات اساس شو درشم یوه ورځ یوه شپه لږ زه ښه تېره کړم مسلمانان نشته په دنیا کې لارې په ټول مسلمانانو ورخ دی دغه اوس چې فعلا دغه ستاسې موږ ټیسټونه ګورو ستاسې مخامخ پروت دی تاسې ووایئ آیا مریضه یاستې تاسې چې دغه ټیسټونه او دغه نقصې هم ستاسې پراته دي؟ ورور جانه دغه شکر یې مې وینې وړ لرمه دغه خپه مې عملیات شو اوس هم پکې میخونه پراته دي دغه تکسونه مې ایستلي معلومیږي نو بس اوس دغې وس لرم دغه ملا کې مې درد شوی ملا مرۍ مې جګې شوې دغه شی خلاص شوي د هغې عملیات وس اوس زه نه لرم زه هغه عملیات ځان ته وکړم نو کېناستې او پاڅېدې ښه شوه ډېره سخت مشکل سره زه خپله مخکې مریض یم اعصابو تکلیف لرم او تاسې عملیات هم کړی دی او شکر هم یاستې نور تکلیفونه هم وړم یم دی او وګردو تکلیف هم لرم معدې تکلیف لرم بس لکه ستاسې وس نشته دی چې تاسې یو ښه ډاکټر ته لاړ شئ وس نه لرم ډاکټران نه بس دغه ورځو د خیراتي خانو ته ورشو یو پاکټ ګولۍ 2 پاکټه ګولۍ راکړي هغې مې موږ چې دغه کېږو داسې شخصي وس نه لرو نه چې ډېرې پیسو وس لرو چې موږ لاړ شو چې غټه ډاکټرانو ته صحیح پوره معاینات وکړو ځان ته دوا واخلو چې وس موږ نه لرو. قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې د دغه مورجانې دغه ټیسټونه ګورئ دلته عکسونه هم شته دی زه د خپل فلم بردار شهباز جان څخه هیله کوم چې د کمرې پر مخ دغه ټیسټونه لږ راواخلي او دغه نقصې د دې راواخلي چې تر څو پورې زموږ هغه هیوادوال دغه وګوري چې دغه مورجانه د ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دی او غواړي چې تاسې ورسره مرسته وکړي زما وس نشته دی چې زه یو ښه ډاکټر ته لاړه شم خو متاسفانه بیا هم په هغه هیوادوالو باندې غږ کوم په هغه لیدونکو باندې غږ کوم که څه په داخل کې اوسیږي که څه په خارج کې اوسیږي هغه غیرتمند پښتانه باندې آواز کوم چې نن د دغه مورجانې ډېر بد حالات دی تاسې دغه عکسونه هم د دې لیدلی شئ چې د ملا عکسونه هم شته دی په دولتي روغتونونو کې خپل علاج یې کړی خو نور وس ورسره نشته دی چې دی لاړ شي یو شخصي ډاکټر ته دا خپل نور علاج هم وکړی شي تاسې د دغه عکسونه ټیسټونه ټول هم د نږدې څخه ولیدل په دې هیله چې دغه مورجانې سره تاسې مرسته وکړئ او د دغه مورجانې لاسنیوی وکړئ مورجانې که دا راته ووایي چې کله تاسې پردی کورونو ته ځئ او ستاسې د کورنۍ سرپرست نشته دی او هلته په هغه کور کې تاسې کار کوئ حتما په هغه کور کې به نارینه هم اوسي ځوانان به هم اوسي خویندې ورونه به ټول هلته اوسیږي د هغه خلکو کړنې تا سره څنګه یي که دا وروره یو کور کې دی راومه کار مې ورته کوو هغه کور خلکو ما ته وویلې چې راشه موږ کور کې اوسېږه کوټه به درکړو او بچي به دې پراته کرانه به خلاصې غریبه ښځې زموږ کارونه به کوي هغه مې کار کوو 2 میاشتې مې تېرې کړې وروره سړي نوم به نه اخلم خلکو نوم به نه اخلم خلکو زما د غریبۍ نه غلط استفاده کوله وروره زما د ځوانۍ نه غلط استفاده کوله زما د بزرګانو نه غلط استفاده کوله زه چې تر څو په هغې کورنۍ کې زه پوه شم چې زما عزت خرابېږي زما ژوند خرابېږي وروره هغې کور نه زه په منډه په توره شپه راوتم
زه مجبوره شوم په دغه کور رانوتم زه وسه نه لرم د کره چې زه دغه 2000 روپۍ زه کره ورکړم خو زه ډېر د مجبوریت او د خپل عزت خاطر زه راغلم دغه کور کې ما واړول زه د هغې کور نه راوتم تر هغه وخته پورې چې هغه سړي زه ډېره پورې وځورولم زنګونه یې راته ووهل ډېره یې وځورولم چې زه تا نه پرېږدم ولې زما د کوره ووتې خو زه ډېره سخته خفه کړم پر دې خپل ژوند باندې پر خپله زندګۍ زه ډېره خفه کړې یم زه تورې نېستۍ سره مخ چا مخې ته چې ورځم ورور جانم دغه غرڅ نه غلطه استفاده کوي زیاتره خلک شته چې بس مخې ته یې ودرېږي خپله غریبي خپله ژړا خپله څه ورته یاد کړي دغه چا د غریبۍ د چا د مجبوریت نه ډېره غلطه استفاده کوي ورور جانه ډېره مې خوښ نه کړه د خپلې غریبۍ ته خفه یم ورور ډېره مې زندګي خرابه ده هغه مسلمانانو ورونو نه د هغه مسلمانانو خویندو نه چې د خدای مال وباسي د خدای په رضا کارونه کوي بس ډېره مستحقه یم او ډېره د هغې مظلومه یم چې دغسې د غلطو خلکو نه مې وژغوري بس ما سره مرسته وکړي زه د خپلې دروازې نه بیرون ته ونه وځم ورور جان قدرمنو لیدونکو تاسې ګورئ چې همدغه مورجانه د چادرۍ لاندې همدا اوس رپېږي او جاړې لګیا دی الله د داسې حالات په یو افغانه باندې هم مراوله الله د داسې حالات په یو کورنۍ باندې هم مراوله قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو تاسې د دغه مورجانې خبرې واورېدې چې دا د کومو ستونزو سره مخامخ دی د کورنۍ سرپرست صرف او صرف فعلا همدغه مورجانه دی د خپلو هغه لورګانو د خاطره هغه کور یې پرېښوسته چې په هغه کور کې یو داسې ځناور ژوند کوه چې هغه د دې ځوانۍ ته او د دې د لوڼو ځوانۍ ته غل و الله دې ورحمېږي په دغسې افغانانو باندې په دغسې بېوزله کورنیو باندې قدرمنو لیدونکو د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو دلته یو خوراکۍ هم ناسته ده راځئ چې دې سره هم دوه درې خبرې وکړو چې دا څه ویل غواړي د خپل ژوند په باره کې خورجانې که ته هم موږ ته ووایې چې څنګه ستا مور مخکې وویلو چې پردی کور کې ما کار کوو هغه خلک چې دی بس زما لوڼو ته یې غلط کته ما ته یې غلط کته ته هم که څه ووایې چې ژوند مو هغه وخت څنګه تېر مونږ چې هغه کار کوو یو چې پټکۍ په مونږ کولې مونږ چې خپل مونږ مجبورۍ نه هلته تللي وو هغې زموږ د مجبورۍ نه غلط استفاده کوله غریبۍ څومره در په در دې کمه ځوانه ځوانۍ کې مسافر دې کمه چې جارو به یې وکړه کاسې به یې مینځلې دا کاسې پاک کړې دا موتو سامان نه ده کړې دا موبایلې پاک کړې دا راته کور پاک نه دی مینځلی دغه دور به مې ورته موټر ومینځه دغې به ورته موټر ومینځه به موټر هم راته نه دی پاک کړی بس دغه ګېټونه هم راته نه دي پاک کړي شیشې هم راته نه دي پاک کړي ما چې مازدیګر به شم راته کې ماسې مور یې خلک مونې پټکۍ کوي ما به ورته لورګانو بس خدای راوستې دا پټکۍ به مونږ په ځان منو نو بس مجبوره چې بس الله پاک دغه مشکلو سره مخ کړي بس خیر ته یو مړۍ ډوډۍ ده پیدا کوي او شپې دپاره مې یو ځای دغه سر ته کې شپه خپله سبا کوي بس نو ډېر تنګ او سختو سره مخ دی ډېر مشکلاتونو سره مخ دی بس دې د خپل کور ارمانجنې دي خوارانې د خپل زندګۍ ارمانجنې دي خپل دغه روژه راشي وروړی شي جمع شي نه د وړي جامۍ نه د جمعې جامۍ نه چا خبره روژه شي نه سم خوراکونه نه سم څښاک د ډېر مشکلاتونو سره مخ دی بس دغه درې واړه سیاسۍ را په غاړه دي بس دغې نه دوه واړه بچیان دي بس بېچارهګان زما لاسته ګوري ورورانو او د خدای اسره ده نور خورجانې هغه وخت په ستا زړه کې به ډېر ناامیدګي راغلی وي چې کاش زما پلار ژوندی وی او زه د دغه خلکو خبرې به ما نه اورېدلې زړه کې خو به ډېر داسې ژړا به راتلو فریاد به راتلو همداسې اول نه کله چې هغوی په موږ پټکۍ کول نه موږ په زړه کې ډېر ارمانونه لرل چې کاشکې زموږ پلار زموږ په سر ژوندی وی موږ یې ساتلي وو موږ مکتبونه ویلو موږ ته یې کالي اخیستي موږ یې خپل روزنې او ساتنې لاندې ساتلي موږ یې خپل مکتبونه ویلو سر ته رسولي او موږ ښه ژوند ښه زندګي درلودله ډېر ارمانونه ولې زړه کې لرو په هغوی چې موږ پټکۍ کوي چې دا کار هم داسې وکړو دا کار هم خراب وکړو دا یې جارو ګنده ووهله دا یې شي ګنده پاک کړه زموږ زړه کې ډېره ناامیدي درېږي فعلا د شرق راډیو تلویزیون نه چې هغه
هیوادوال تا ګوري، هغه لیدونکي چې هم دا اوس تا ګوري، هغه ورونو خویندو نه څه غوښتنه ده؟ هغې ورونو خویندو نه دا غوښتنه چې موږ سره مرسته وکړو، کومک وکړي، موږ یو حده پورې ورسوي چې موږ چا کور کې کار ونه کړو او په موږ نه څوک داسې پټکي وکړي او نه راماینې دغه وکړي چې موږ سخت دغه نه ووځو ډېر. خوشحاله اوسې خورجانې. قدرمنو لیدونکو، کله چې دغه مورجانې او دغه خورجانې خبرې کولې، دغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان تاسې ګوري چې دغه مور ته او خور ته ګوري او د دې په سترګو کې هم اوښکې را روانې دي. راځئ چې د دې سره هم خبرې وکړو چې دغه واړه واړه ګلالي ګلالي ماشومان چې لا اوس د دنیا د حال احوال نه دي خبر، چې د دې په زړه باندې څه تېرېږي. بچی که ته هم راته ووایې زړه کې د څه راځي؟ خپل کور مان راځي چې زمونږ پلار وایي موږ به داسې نه ګرځېدو، موږ به ښایسته کالي اغوستل، موږ به خپل مکتب ویله، خپل کور کې به قرار اوسېدو، خپل سبقونه به مو سرته رسول. ته غواړې چې مکتب ووایې، سبق ووایې؟ او آینده کې څه غواړې چې درس او سبق ووایې او تا نه څه جوړه شي؟ ډاکټر رانه جوړه شي، زه خپل هیوادوالو او خپل خدمت ورته وکړم. قدرمنو لیدونکو، یو بل ګلالی ماشومه هم دلته ناسته ده. چې دې نه هم خبرې او څه واورو چې دا څه وایي. بچی کله چې تا هلته ځې او د خلکو په کورونو کې تاسې کار کوئ، مور دې تاسې ته وایي چې بچی دغه کار وکړه او دغه کار وکړه، هغه وخت کار کولی شي که نه؟ ولې نشم کولی، خو هغوی په موږ باندې پټکې کوي. چې ته کار هم کوې او باوجود د کار کولو بیا هم خلک په تا باندې هغه کورنۍ والا پټکې کوي؟ او خود را باندې کوي، کوم کار رانه وړاندې شي پټکې را باندې کوي. لکه ته وتو هم کوې، جاړو هم کوې، نور کالي هم وینځې، کله چې وتو کې د وتو کولو دوران کې یو جامې درنه وسوځېږي، خلک بیا تا ته څه وایي؟ بیا په موږ باندې پټکې کوي. تاسې ته دا نه وایي چې لاړ شه اوس موږ ته یو بل کالي تاسې واخلې او ځکه دا دې سوځولی دی او یو څو څپېړې هم تا ووهي، داسې وخت راغلی په تاسې باندې؟ او راغلی دی په موږ باندې. د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا هغه بیړنۍ مرستې دي چې دغه کورنۍ ته د حسیني صاحب لخوا دغه کورنۍ سره دغه مرستې ترسره شوې چې کمپل دی، په دې کې مکرومي دی، اوړه دي، چای دی، وریجې دي، خرما دی او یو بوتل غوړي هم دی. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو زه مننه کوم د حسیني صاحب څخه چې دغه کورنۍ سره دغه مرستې ترسره کړې. خو قدرمنو هیوادوالو، تاسې ګوري چې دغه بسنه نه کوي. دا هغه بیړنۍ مرستې دي چې د هیله خیره ټولنې په همکارۍ سره د حسیني صاحب لخوا دغه کورنۍ سره ترسره شوې. که تاسې هم غواړئ چې دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ او د دغه کورنۍ دغه ستونزې تاسې د نږدې څخه واورېدې او هم لیده، نو تاسې کولی شئ چې د هیله خیره ټولنې سره یو ځای شئ. د هیله خیره ټولنې د وایبر شمیره تاسې ته وایو چې د هیله خیره ټولنې هغه شمیرې تاسې ته همداوس د تلویزیون په پرده باندې تاسې ته ښکاري چې 0039 200 زموږ بله شمیره دی 0039 98 545. دغه دواړه شمیرې ګرځنده شمیرې ستاسې د تلویزیونونو په پرده باندې ښکاري او دغه شمیرې هر وخت د هیوادوالو په چوپړ کې دي. تاسې کولی شئ په دغه شمیرو باندې زنګ ووهئ. دغه زموږ د وایبر، د ویچټ، د ایمو، زموږ د فیسبوک شمیرې دي چې تاسې هر وخت کولی شئ موږ سره آنلاین شي او دغه بېوزله کورنۍ سره چې د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ دی تاسې ورسره مرسته وکړئ او دغه کورنۍ لاسنیوی وکړئ. مورجانې په آخر کې بیا هم ستا هغه ورونه چې همداوس هغه پښتانه ورونه چې د شرق راډیو تلویزیون نه تا ګوري، څه ویل غواړې، څه غوښتنه کوې؟ ډېره زیاته مننه کوم مسلمانان یم، شکر د خدای د لارې خبرې هغه ورونه زما مننه چې ما سره غټه مرسته وکړي او ما سره کومک وکړي. ډېر امداد یې غواړم چې دغسې خلکو نه ما وژغوري او ما سره مرسته وکړي چې زه په خپله کوټه کې په خپل کور کې زه اوسېږم، د خپلو بچیانو سره دغه همکاري ما سره وکړي. زه به ډېره زیاته مننه، خدای دې ښه ورځ وله ورکړي.
هر ځای کې چې الله دې کامیاب کړي. بس زما د بچو زما سرپرستي چا وکړه، موږ د چا د غریبۍ کې لاس راکړه، موږ چا موږ د تکلیفونو نه راجګ کړو، نو بس خدای دې ښه ورځ وله ورکړي، والله پاک دې په ایمان خوشحاله کړي. ټول مسلمانانو ورونه مې دغه خواهش دی چې ما سره کومک وکړي، زه ډېره مجبوره یم او ډېره اړتیا لرم دغه ته مرستې ته. قدرمنو هیوادوالو، یو دوه خبرې غواړو چې دغه خوراکۍ نه هم واخلو چې دغه خوراکۍ څه ویل غواړي. دغه بیړنۍ مرستې دې سره ترسره شوې چې دا بسنه دوی ته کوي نه کوي. د دې ترڅنګ د کومو مرستو دغه کورنۍ نور غوښتونکي دي. خورجانې که ته څه ووایې؟ زه دغه تجارانو د سوداګرانو دا موږ سره مرسته کومک وکړي او دا مرسته کومک چې موږ سره چا کوي موږ ترې ډېره زیاته مننه کوو چې موږ سره دومره مرسته کومک کوو. موږ نور هم غواړو چې موږ سره دومره کومک او مرسته وکړي چې زموږ دا مور ناروغه ده، موږ ته دوا وکړو، درملنه ورته وکړو، نور دوا ورته وکړو چې دې عملیات وشي، ښه شي دا مور مې موږ ته چې دا مور مې زموږ په سر رنګ موږ کور کرا په موږ باندې راځي، برق بیل راځي، اوبو بیل راځي، دا کومک او مرسته موږ سره څوک وکړي چې مور مې روغه شي. خوشحاله اوسئ خورجانې. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دغې خورجانې خبرې واورېدې چې زموږ د کورنۍ سرپرست صرف الله او د الله نه وروسته زموږ دغه مورکۍ ده. خو موږ د هغه ورونو نه، د هغه شتمنو هیوادوالو نه هیله کوو چې موږ سره مرستې وکړي تر څو پورې زموږ دغه مورکۍ عملیات وشي، دغسې دا نور ستونزې زموږ د ژوند چې دي دغه حل شي، تر څو موږ هم لکه د نورو هیوادوالو غوندې خوشحاله او سوکاله ژوند ولرو. د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، د تیر په څېر یو ځل بیا خپله خپرونه په یو څو بیتونو باندې غواړم چې پای ته ورسم، چې په دری کې ویل کېږي: بنی آدم اعضای یکدیگرند، بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرم. جو عضو به درد آورد روزگار، جو عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نمانند قرار. قدرمنو لیدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، دغه مرستې چې د حسیني صاحب لخوا دغه کورنۍ سره ترسره شوه، دا د یوم المیلاد النبي په مناسبت سره دغه کورنۍ سره ترسره شوه. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسې درانه حضور ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې چې زه توري علی ساحل او ما سره د کمرې په برخه کې شعباز نظري بیا د یو داسې دردونکې کورنۍ سره، د هغه کورنۍ سره چې زموږ د جنګ ځپلي هیوادوال دي چې د خوږیاڼو څخه، د شینوارو څخه، د چپرهار څخه راغلي دي ننګرهار ته، ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږو. تاسې په لوی او بخښونکي رب سپارم. پاتې وخت، پاتې ژوند مو خوشحاله او سوکاله د یو سرلوړي افغانستان په هیله. د الله په امان. اخلاص منشا که د زړونو ګټل غواړي، مینه ناکشه که پردی خپلول غواړي. کلم ډوب د زړه په وینو کا. د شرق راډیو تلویزیون درنو قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو، د ژوند پړاوونه د خپرونې مینوالو، په دې خپرونه کې مې وغوښتل چې د محترم مولانا شیخ الحدیث محمود الحسن صاحب څخه چې په جامعه جماعت کې پیش امام هم دی، د محمود الحسن صاحب نظر واخلو چې زمونږ هغه هیوادوال چې غریب، ناچار او بېوسه دي، هغه زمونږ بېوزله کورنۍ چې د ژوند پړاوونو سره لاس او ګریوان دي، د اسلام له اړخه، د اسلام له نګاهه څه حق او حقوق لري په هغه شتمنو هیوادوالو باندې. راځي چې د محترم مولانا شیخ الحدیث محمود الحسن صاحب نظر هم واورو. د هر څه نه مخکې ښه راغلاست او کور ودانۍ درته وایم محمود الحسن. هغه ورونه، هغه زموږ شتمن هیوادوال چې په دغه خبرو باندې ښه پوهېږي سره او بیا هم د خپل مالونو زکات نه وباسي، د هغه بېوزلو کورنیو سره مرسته نه کوي.
داسې زموږ هیوادوال چې د ژوند پړاوونو سره دلته مخامخ دي د هغې سره همکاري نه کوي د هغې لپاره څه ویل غواړي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كلامه وفرقانه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه وأنفقوا قبل موتكم صدق الله المولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا الأغنياء لحلك الفقراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولا دعاء الفقراء للأغنياء لحلك الأغنياء رواه بخاري. ګرانو عزتمندو مسلمانانو ورونو، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چیرې په موږ د ځمکو کې مالداران نه نو فقیران تباه کیږي، او که چیرې د فقیرانو مسکینانو دعا مالدارانو پسې نه نو مالداران تباه کیږي. ځکه الله جل جلاله فرمایي چې وانفقوا فی سبیل الله قبل موتکم، تاسو انفاق فی سبیل الله وکړئ مخکې د مرګ نه. اوس بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي چې تاسو د خپل مال حال نه انفاق فی سبیل الله وکړئ، ځکه دا انفاق فی سبیل الله په وجه باندې د خوار غریب د کونډو رونډو ضرورت پوره کیږي. خوار غریب کونډو رونډو بیچارهګان مظلومان بې سرمایه دي، بې سرپناه دي، او څوک ورته غور نه کوي، یا دولت غور نه کوي، یا زموږ د مالداران غور نه کوي، یا زموږ د ځوانان غور نه کوي. دا د خپل مظلوم اولس سره جفا کول دي او نه وفا کول دي. ځکه د خوار غریبو ضرورت د دغه مشرانو نه پوره کیږي. اوس که مشران هم دوی ته سرپناه ورکړي، مشران دې ته په درونو سترګو وګوري، او که چیرې مشران دوی ته کورونو ورکړي او دوی سره کومکونه وکړي، ولې دوی مشکل سره اخته شي. همدارنګه تاسو وګورئ پاکستان کې څومره د خوار غریب کونډو رونډو مشکل سره اخته وو، ایران کې څومره کونډو رونډو مشکل سره اخته وو. اوس دا خپل ملک دی او په خپل ملک کې دوی اوسیږي، بیا هم بې سرپناه دي، په خپل ملک کې اوسیږي، بیا هم مشکل سره اخته دي، په خپل ملک کې اوسیږي، بیا هم د خوارو غریبو بچیان جاړي. نه چا سره ډوډۍ دی، نه چا سره پیسې دي، نه چا سره جامې دي، نه چا سره د خوراک شیان دي، ځکه دا مظلوم دي. ځکه شاعر فرمایی به ترس از آه مظلومان به هنگامه دعا کردن اجابت از در حق بر استقبال می آید. د مظلومانو د خیرې نه وډارېږئ چې زه د مظلوم او د الله تعالی ترمنځ پرده نه، چې کله مظلوم آواز اوچت کړي نو الله تعالی فرمایي چې لبیک ووایه بنده، او څه ستا ضرورت دی. که بدوایي وکړي نو بدوایي لګي، که دعا وکړي د مالدارو د شتمنو خلکو دپاره دعا یې قبلیږي. یو باچا و نو هغه 10 منزله کور یې جوړ کو. چې کله 10 منزله کور یې جوړ کو، یو بوډۍ ښځه د هغې کور خوا کې کور یې جوړ کو، و باچا وزیرانو ته امر کو چې د دې بوډۍ کور وران کړي. نو بوډۍ کور والا ټولو تلی و خپل همسایه کره. چې کله راغی د بوډۍ کور وران دی، یو دم اواز وکړو چې یا الله زه خو نه وم او ته وې، نو دا ظالم باچا ولې زما کور یې وران کو؟ نو الله تعالی جبرائیل علیه السلام یې ولېږلو، وایي ته لاړ شه، څنګه چې دا باچا د دې مظلوم کور یې وران کړی دی، د دې بوډۍ کور یې وران کړی دی، همدقسې دا 10 منزله کور یې وران کا. نو عرض مې دا دی چې کله دا باچایان، کله چې دا مشران، کله چې دا مالداران په دې کشرانو مظلوم او خوار غریبو باندې ظلمونه شروع کړي، نو الله تعالی او د دوی دا بیخ بنیاد ختموي. په مالدارو خلکو باندې ما غږ کوم چې خپل د خوارو غریبو د کونډو رونډو د بیچارو اکمالات وکړي او حفاظت وکړي. ځکه هم د الله په حضور کې مسؤلیت لري، هم د قوم په حضور کې، هم د دولت په حضور کې مسؤلیت لري. او که چیرې دا مالدار خلک د غریبانو نه لاسنیوی ونه کړي او مشکل حل نه کړي، د قیامت پر ورځ همدغه غریبان او الله تعالی ته فرمایي چې یا الله دوی زموږ حق ضایع کړی دی، ځکه زکات ورباندې فرض و، زکات یې ورنکو، خیر خیرات ورباندې لازم و، خیر خیرات ونکو. نو د خیر خیرات د زکات او د مالدارانو د کومکونو په وجه باندې دا غریبانو خپل خپو ته ودرېږي. خوشحاله اوسئ. د غریبو لاسنیوی د ټولو مسؤلیت او دنده ده. د هیلې خیریه ټولنه.